السلام علیکم ګرانو خو ملګرو یو ځل بیا له یوې خوندورې ویډیو سره ملګرو ما تېره ویډیو جوړ کړې څنګه حسابي اکاونټ جوړ کړو نو پر همدا کې بیا یوه پوښتنه پیدا شوه چې مونږ د تذکره نشو ورسره ثبت کولی که چېرې د سیټینګ ته تاسو راشئ دلته تاسو نه پروفایل غواړئ یعنې خپله بایومتریک یا کاغذي تذکره فرق نه کوي که کاغذي تذکره وي یا کمپیوټري تذکره وي دواړه تاسو ثبتولی شئ خو چې معلومات صحیح دقیق ورکړئ نو زه اوس دغه ویډیو کې دغه طریقه درته ښایم چې تاسو څنګه تذکره ثبت کړئ کمپیوټري تذکره نه یا کاغذي تذکره نه تاسو خپل اکاونټ رجسټر کړئ نه حسابي اکاونټ رجسټر کړئ که چېرې تاسو حسابي اکاونټ نه وي جوړ کړی د ویډیو په ډسکرپشن کې د هماغه ویډیو لینک شته بل هغه ویډیو وګورئ حسابي اکاونټ جوړ کړئ وروسته بیا دغه ویډیو وګورئ خپل بایومتریک تذکره ورسره جاین کړئ نو راځو چې درته طریقه وښیم نو ملګرو کله چې تاسو راغلی تاسو به اول ځای کې یعنې که کاغذي تذکره وي که د بایومتریک تذکره وي فرق نه کوي تاسو به د اول ځای کې تاسو کله چې دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ که نه دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به د مخ سکین راواړوي تاسو به خپل مخ ورته ورکړئ بیا به تاسو راشئ تاسو دلته خپله لیکئ چې تاسو مخ سکین راکړئ بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ دلته به د کمپیوټري تذکره وي یا کاغذي تذکره وي یو طرف یې ورکړئ دوباره بیا د بل طرف راړوي بیا به د تذکرې په مطابق داسې کې به خپل نوم ورکړئ داسې کې به د کورنۍ نوم یا تخلص به ورکړئ صحیح د ملګرو فرق نه کوي داسې کې برېښنالیک درته لیکلی برېښنالیک کې تاسو یا ایمیل ورکوئ یا نه ورکوئ چې تاسو خپل کار دی خو دغه خانه به تاسو پرېږدئ صحیح د ملګرو پر همدا ځای کې تاسو د تذکرې په مطابق زیږیدو نیټه ورکړئ او د جنسیت کې به خپل نارینه یا ښځینه خپل جنسیت به ورکړئ داسې کې به خپل د تذکرې په مطابق خپل د ولایت نوم ورکړئ بیا به د ولسوالۍ نوم ورکړئ د ولسوالۍ کومه تذکره کې د کومه ولسوالۍ وه بیا به تاسو دنده انتخاب کړئ صحیح د کومه دنده وي خو ما د ښوونځي زده کوونکي انتخاب کړئ دلته به ملت ورکړئ ملت افغانستان او لاندنۍ ځای کې میاشتنی عاید $10 امریکایي $10 لرم خو تاسو به دغه ورکړئ دا لاندې ځای کې تاسو بیا درته وایي چې لاسلیک وکړئ زه په لاسلیک باندې کلیک کوم ډېر سمپل ساده کار دی صحیح کله د سیټینګ ته راغلی پروفایل باندې بیا تاسو کلیک وکړئ صحیح دا طریقه ما نه درته وښوده نو تاسو پروفایل باندې بیا کلیک وکړئ زه په دغه ځای باندې کلیک وکړم دلته به خپله امضا ورته وکړم صحیح د ملګرو زه خپله امضا ورته کوم نو ملګرو ما دغه امضا ورته وکړه بیا به تاسو راشئ په دغه مخ پر وړاندې په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ صحیح د ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړو بیا به راشئ پر مخ لاړ شئ پر دغه به کلیک وکړئ نو ملګرو دغه صفحه مونږ ته پاس شوه یعنې مونږ خپله تذکره ورسره رجسټر کړه صحیح د ملګرو وایي چې تاسو د پروفایل د تایید غوښتنه په بریالیتوب سره واستول شوه یعنې مونږ پروفایل باندې چې کله کلیک وکړئ برخلا به پاس کړئ نو بیا ملګرو اوله درجه کې درته راتلونکي په خپل عمومي پروفایل بشپړ کړئ بیا پر مخ لاړ شئ پر دغه باندې به کلیک وکړئ او مونږ پروفایل به څنګه شي په بشپړ ډول ثبت شي تاسو کتلی شئ ټول مکمل ثبت شو صحیح شو ملګرو په دغه طریقه وه نو ملګرو په دغه طریقه تاسو خپل رجسټر کولی شئ داسې کې تاسو ملګرو ژبه هم ټاکلی شئ ژبه هم ورته چینج کړئ خو چې کله تاسو اکاونټ جوړوئ د پروفایل بټن باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ صحیح کله چې ورباندې کلیک وکړو داسې کې به ټولې مرحلې ورته پاس شول لکه څنګه چې ویډیو کې درته وښوده په اول دغه ځای کې به تاسو په دغه ځای باندې کلیک کوئ صحیح د ملګرو نو پروفایل باندې به بیا تاسو څنګه کوئ کلیک کوئ صحیح ده نو دغه طریقه چې ویډیو مو خوښوي ویډیو نور ملګرو ته شیر کړئ چې هغه هم دا ډول اکاونټ جوړ کړي